د الله توره حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا د هغه سړي کیسه ده چې د اسلام د سختو دښمنانو څخه و، خو الله جل شانه د هغه زړه بدل او بیا همغه د اسلام تر ټولو زړور سلاکار وګرځېد کله چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله توره لقب ورکړ، یعنی سیف الله. There was a soldier, there was a commander, there was a conqueror. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander, the undefeated ruler, the sword from the swords of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiyallahu anhu. په جنگ احد کې ډېر مسلمانان شهیدان شول، هغه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو صحابه د غر په سر مقرر کړه چې تاسې به د دې ځینه نه راښکته کیږئ. مسلمانان چې کله په کفار غالب شول نو دغه ډله کوم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د غر په سر مقرر کړي وو، دوی دا فکر وکړو چې جنگ خلاص شو او موږ میدان فتح کړه، نو د غر څخه راښکته شول. نو دې فرصت نه حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ګټه واخیسته او د کفارو یو ډله سره د غر د شا طرف نه حمله وکړه چې په دې سره مسلمانانو ته ډېر سخت زیان ورسېدو. دا د خالد رضی الله تعالی عنہ د جنگ سټراټیجي وه چې همیش داسې جنګونه یې کړي چې هغه تر ننه پورې دنیا ورته حیران دی. کله چې اسلام یې زړه ته کېوتو نو هغه مدینې ته راغی او سترګې له اوښکې څخه ډک وې او نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې ای د الله رسوله ما معاف کړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې خالد اسلام ته پاک کړې او ته اوس د الله توره یې. خالد بن ولید د حق شمشیر و، په یو ورځ 9 تورې مات شوې خو حوصله یې مات نه شوه. موته، یمامه، یرموک او قادسیې او داسې نور جنګونه د هغې زړورتیا ټول نړۍ ته وښودله. مسلمان لښکر چې کله خالد رضی الله تعالی عنہ ته کتل او زړونه به یې د جوش څخه ډک شول او دا به ویل بس خالد ژوندی دی نو بریا یقیني ده. په یو جنګ کې خالد رضی الله تعالی عنہ ته یو کافر راغی او دا یې وویل چې ما نن په توره داسې زهر لګولی که چیرې هغه ستا په بدن ولګېږي نو ته به سمدلاسه ختم شي. نو خالد رضی الله تعالی عنہ مسکی شو او ورته وویل که دا زهر زه وڅکم نو بیا؟ په دې خبره کافر ډېر حیران شو او زهر یې ورکړه. کله چې خالد رضی الله تعالی عنہ زهر واخیسته او څکل یې نو دا دعا یې وویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. زهر یې وڅکل نو خالد رضی الله تعالی عنہ روغ رمټ هیڅ هم پې ونه شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو مسلمانانو کې د غم یو سلسله خور شوه، هر طرف غم، پریشانی وه، حتی تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنہ به دا ویل چا چې هم دا خبره کوله چې رسول الله مبارک وفات شوی زه به هغه نه پرېږدم وهم به دا سلسله همداسې روان وه چې کله د مسلمانانو اول خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمانان یې راغونډ کړه او ورته وی فرمایل من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. دا چې هم د الله د نبی عبادت کولو د الله نبی اوس نشته، هغه وفات شو، او چا چې د الله عبادت کولو او الله ژوندی دی او همیشه به وي. اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا څخه لاړ نو عرب قبایل یو د بل پسې مرتد شول، بعضې به د زکات څخه انکار کولو او بعضې به په دین کې تبدیلي راوستله، حتی تر دې چې یو شخص په نوم د مسلمه د نبوت دعوه یې وکړه، ځان ته به یې نبي ویل چې ما ته وحي کېږي. مسلمه د یمامې څخه و، هغه شخص چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د کذاب لقب ورکړی و، یعنی دروغجن. چې د مسلمانانو اول خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې مرتدین څخه خبر شول نو دا یې وویل چې ژوندی او د الله په دین کې تبدیلي راشي
فوراً یې لښکر تیار کړه او خالد رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړه، ای خالد ته د الله توری ته به دا امت یو ځل بیا سره یو کړي. او حضرت خالد چې د مسلمانانو سپهسالار و، هغې خپل لښکر واخیستو او د امامي میدان طرف ته روان شو. دی خپل لښکر ته حکم وکړه چې اسلام صرف د نبي د ژوند پورې تړلی نه وه، بلکې دا د الله دین دی او تلپاتې دین دی. د یمامې په میدان کې جنگ ډېر سخت و. کله به مسلمانان غالب شل، کله به هغوی. په دې جنگ کې 1200 صحابه کرام شهیدان شول، خو اسلام ژوندی پاتې شو او آخر کې فتح د مسلمانانو وشوه. او هغه شخص په نوم د مسیلمه کذاب چې د نبوت دعوه یې کړې وه، هغه هم مردار شو. حضرت وحشي یو نیزه واخیسته او په هغې د نیزې ګزار یې وکړو، هغه یې مردار کړه. وحشي بن حرب په نیزه ایشتلو کې عربو کې ثاني نه وه. د اسلام نه مخکې د اسلام ستر شخصیت حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د احد په جنگ کې شهید کړې وه. دی په زړه غټ بوج و. د اسلام نه بعد د اسلام ستر دښمن مسیلمه کذاب یې هم ختم کړه، چې په دې سره دا بوج د زړه څخه ختم شو. چې اوبویسلی تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا یو بله واقعه ده په بله ویډیو کې. که حق ته خطره وي نو زړور زړونه قدم پورته کوي، او دا زړورتیا خالد په خپل عمل سره تعریف کړه. روم فارس د خپل وخت سپر طاقتونه او حضرت خالد د الله توره. فارس سره د حضرت خالد 9 جنگونه په 9 ورځې کې. فارس هغه سلطنت چې زر کاله یې واک کړی وه. د دوی فوزونه زرپوخ، تربیت یافته او غټ غټ ښارونه د فارس د لاس لاندې وو. نو خالد رضی الله تعالی عنه پوهېده چې فارس سلطنت سره له طاقته، سره له وسایله هیڅ هم نه دی. د زمري قوت د ده په زړورتیا کې وي، نه په وسایلو کې. نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنه 9 جنگونه په 9 ورځې کې وکړل، یو پس له بله. دا جنگونه لکه جنگ کزیمه، جنگ مزر، جنگ ولاجه، جنگ اولیس. جنگ اولیس هلته خالد د دوی قسم کړی زه به دا سیند د دوی په وینه سره سره کړم، او داسې وشو. جنگ هرا، جنگ انبر، جنگ عین التمر، جنگ د اومت الجندل، او 9 جنگ فراس. دا هغه ځای و چې روم، فارس، عرب مرتد قبایل سره یو شل، خو خالد رضی الله عنه ټولو ته شکست ورکړه. د مسلمانانو تعداد تقریبا په دې جنگونو کې 10 زره، او د دشمنانو مشترکه تعداد تر 10 لکه زیاتو. مسلمانان ته لږ تلفات، خو دشمنانو ته زبردست ماته وشوه. کله د حق لښکر د الله تعالی په توکل میدان ته راوځي، نو قدرتونه، سلطنتونه او لوی لوی طاقتونه یې وړاندې تسلیم شي. که تاسې وګورئ د حضرت خالد رضی الله عنه په هر جنگ کې داسې یو طریقه اختیارولو چې د کفارو یو ضعیف نقطه پیدا کړي او د هغې مورال ختم کړي. په دې جنگ کې هم خالد رضی الله عنه د ټولو کافرانو په منځ کې د کفارو جنرال ته ځان ورسو او هغې ختم کړه. نو دې سره رومیان مات شول. په څه طریقه حضرت خالد رضی الله عنه کفارو ته ماتې ورکوله، حالانکه د صحابه کرامو تعداد به هم کم و. د 2 لکه فوج په مقابل کې 40 زره. که دا تقسیم کړو د هر صحابي په برخه کې 15 رومیان راځي. خو حضرت خالد رضی الله عنه د دې پروا نه ساتله چې زموږ تعداد کم دی. هغه به ویل چې موږ سره الله شته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هسې ورته د الله توره نه وویلی، الله پاک پکې هغه استعداد اچولی و چې یوازینی خالد داسې جنرال دی چې په کم تعداد غټ غټ امپراتور ماتولی شي، لکه څنګه چې روم او فارس د خپل وخت سپر طاقتونه یې مات کړل. نو دوستانو، د دې ویډیو وروستی برخه د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه آخري جنگ او وفات. دا د تاریخ هغه باب دی چیرته چې توره خاموش شوه خو غیرت ژوندی پاتې شو. حضرت خالد بن ولید هغه سړی و چې 100 نه زیات جنګونه یې کړی و، هیڅ کله یې ماته نه خوړلی. که تاسې وګورئ 100 جنګه او په یو کې هم ماته یې نه خوړلی، نو دا خو د الله توره کوی شي.
خو د مسلمانانو دویم خلیفه حضرت عمر فاروق د خلافت په دوران کې د امت د وحدت لپاره هغه له سپه سالارۍ لرې کړی شو. نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنه دې فیصلې ته غاړه کېښوده او دی وویل زه د الله دپاره جنګېدم نه د مقام دپاره. نو په زړه یې دا ارمان و چې زه د الله په لاره کې شهید شم، خو الله ته بل څه منظوره او بالاخره دا زړه ښکونکی ورځ هم راغی چې دا لوی جنرال بستر ته شو. حضرت خالد د خپل ژوند وروستیو شیبو کې وژړل او دا خبره یې وکړه ما د الله د لښکرو قیادت وکړه خو اوس په بستر کې وم، زما په بدن کې داسې ځای نشته چې زخم پکې نه وي. چې کوم توره مې د الله د دین لپاره پورته کړې وه هغه توره نن خاموش ده، لیکن زما دا دعا ده چې زما مرګ هم فتح شي. او دا دعا قبوله شوه. حضرت خالد بن ولید د اسلام تاریخ یو روخان باب شو. نه یې مال درلوده، نه یې کور، بس یو زغره وه، توره وه او ایمانو. او د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه په بستر کې مرګ یو علت دا هم و چې د الله توره یوازې الله ختموي شي، په بل چا کې دا طاقت نشته. والسلام.